نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبانو په رسمي توګه د پنجشیر د بشپړ سقوط خبر ورکړ. په دې توګه اوس ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې شو. په یو بل خبر کې طالبانو پنجشیر لپاره د احمد مسعود د سولې غوښتلو وروستۍ غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې اوس د سولې خبرو فرصت د مقابل لوري غفلت له امله ضایع شوی دی. طالبانو ویلي افغانستان باید یو قوي مرکزی حکومت اداره کړي او له مرکز پرته هیڅ ځای باید نوره کومه لویه یا وړه د قدرت جزیره پاتې نشي. بل لور ته د قطر امیر وایي د دایمي سولې د راتګ لپاره همکاریو ته ادامه ورکوو. د پاکستان لومړي وزیر د قطر له امیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د قطر امیر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې له ټولو ممکنه لارو باید په افغانستان کې روانه 40 کلنه جګړه په بشپړه توګه ختمه کړل شي او قطر د تل په څیر په دې برخه کې همکارۍ ته تیار دی. شیخ تمیم د غرض ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته ادامه ورکړي څو دغه هیواد پر خپل پښو ودرېږي او پرمختګونه د جګړو د کمولو سبب شي. عمران خان هم ویلي چې پاکستان په خپل څنګ کې د یو امن افغانستان غوښتونکی دی. هغه زیاته کړې چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان په پرمختګ او ثبات کې خپل مرستې پیل کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.